ته دې حساب کتاب ته وګوره د خو نیم لیکلي او نیم یې پرېښي دي دا هوټل به ما خیر ته کښېنئ ښه څو پورې دا منیجر دلته موجود وي څه وشره وکړم منیجر صاحب تاسو لږ تشریف راوړئ منیجره جی 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 وای سدی خان جی یوه کاله ډکې دی جی غاښ کې وه ووه نه لګیا و مې و جی ولې وه او جی او څه دې وواله او څه دې وخوړل یاره جی زه به څه وخورم هېڅ هم نه دې خوړلی هېڅ مې هم نه دی خوړلي د چرګ د پتون بین خو ته لاړ ای ظالمه ته دې نو ستا سره سم خوراک ولې نه کوې چې دا چرګان او دا چې بیړۍ ته خوري یاره جی هغوی له زه سم خوراک ورکوم په خپله مه هېڅ هم نه دی خوړلي هېڅ هم نه دې خوړلی نه جي نه اننګي دې وروسته د پلنېږي تنه یې لکه د خر غټېږي او ما څه نه دې خوړلي یاره جی لکه د بلقیس په زلفانو ملاسو وې ته کښېنه تاسو څه وي جي حساب کتاب را ښه جي ښه سبا به لاړ شي چې کوم د انتظار نه لري وخته به کنه کټا کې ټیک ده جی ته وایې د بجلی دا بیل اویا زره روپۍ دی که نه دا تا ولې جمع کړې دا وګوره بقایا دا ولې دا والې نه جمع کوو خو تا وروړې وي وکبه د خیر جوړه که ورځې پکې شته که نه جي له نه دی پکې شته تا هېڅ تاریخ نن نه یې کټ چې دا خدای جرمانه شو جمع بیا کړم جي جمع بیا کړم د کور نه به جمع کړي هوټل نه بیا جمع کړم جي او که نه او ما خو کامیاب کوله وکړې ده ته خو یې د هوټل نه جمع کې هوټل کرایه 1,20,000 دا موږ جمع کوو په 26 تاریخ وایي نن په 3 تاریخ پرته ده یاره جي نو هغه شان کار نشته که نه نو ښه او جي او کار نشته دی د ګاډو قطارونه ولاړي دا شیل نه راځي چې لکه هلته کبان دي او ستا شکله ګوري ډېر کسان دي چې ټیک ټاک میک ټاک له راځي ټیک ټاک ولې او راځي جي او بله بانه دې جوړه کړه اورېږه د کسانو تنخواه په تېره شوې میاشت کې هم نه ده ورکړې ولې دا به ماران دي دا به خورې خوري یاره جي دا ما تاسو ته وي ښه خو بیا ما نه هیر شو ښه او جي او دا به م ورکوم انشاءالله دې میاشت کې به دا به ورکې او جي او لکه دې له به ته د کور سامان خرڅې نه جي نه هم دې ځي نه بیا جمع او کوم دې ځای نه به جمع کې ښه دا ته چرګانو والا تا باندې 3.5 لکه روپۍ پاتې دي دا دې ولې نه دي ورکړلې دا له بړه قدر کې بیا مې دا حساب به ماښام کړی وی جي ماښام ته یې واړومه چې نور را باندې ډب شي منیجره زما اورې کبانو والم پاتې د غوړو والم پاتې دي که نه شي کولی که نه نو ما جواب راکړه چې بل راولم بیا په خپله کښېنم کومه که نه ځې کومه وګوره راشه ما سره پیالبین وکړو یاروره داسې کار دی چې دا خو راکي ګاډی دی او دا خو دومره نه دی که نه دې هم برکې له ماله بلکل مه راځئ ګوره دې پسې زما یو سړي سره خبره کړې یو هیول ګاډی دی ورسره او هغه ماته وایي چې 1,60,00,000 ما ورته چې نه داسې کار په 1,50,00,000 باندې مې دا نه والم او تاسو راشئ بیا کوم مري ته ځئ کو سوات ته ځئ چې کوم ځای ستاسو خوښي هلته به زه تاسو بوځم ټیک ده دا جګوله دا راته ووایه چې چېرته راباندې خیر خو دی که نه یو ولې خیر دی د خدای ظالمه روټۍ راباندې خورم روټۍ کوم ځای کې یو کوم ځای ګوهر باچا ګاډی اخیستې دي ماشاءالله او روټۍ په ډنډه دا راته ووایه چې ده سره دونه پیسې راغلې د کوم ځای نه یو یاره لکه زمونږ خوارو زارو خو یو کار پکې و ها شکل د خانانو ښکارېدو دا خبره خو بالکل منم مهربانه شوي دي او پیسې ورکړي دي او ډېر ښه ګاډی وي اخیستې دي څه خوند به وکړي وې او ډوډۍ خو به د ځکه خوري چې زمونږ د ماشوموالي ملګری دی دا خبره ده خبره ده یو کار کوو هلته روان یو ها وښیه ده که نه بس راځي وځو که نه یو ما ته خو یو ځای خوري دا ځای خو دی خو چې اوس د تیارې غلې څه له پتې ګورې نه پتونه پرېږده هغه به کېږي هغه نه دی دقه دی چې پې وځو یو راځه راځه خیال کوه ګاډی ونیوي دا د نیا میړګان مې کم طرفه راغلي یا الله چې ومې نه پېژني سیده ځي دی دې بیخته نسبونو باسي دا یاران خو ما پرېښي دي زما غټه خلکو سره السلام علیکم ولې چې مونږ دې ولیدو نو ګوهر بچا ځان دې غلی کو وعلیکم سلام مړه دا خبره نشته ګوهر بچا سلام علیکم وعلیکم سلام سم کوله سم کول خو تا پسې روان یو که نه مونږ وایي سړي ګاډی اخیستی دي او روټۍ پې دنده یاره که مړه دا روټۍ خبرې مه کوئ مال خال دولت شهرت شکر مال الله پاک را کړی دی دا وړې وړې خبرې زما بالکل نه لګي روټۍ به راباندې داسې وخورم چې ټول عمر به یاد ساتې داسې کار دی دوی ته یې پېژنې چې ما داسې وکتل
اوري او نو خندا د بر نه رااله ها. خو چې لاندې مې وکتل نو په جلا شو دا ولې نو خفه کېږم یو خبره کوم بر نه ډېر زیات ښایسته ها. لکه تا اوسو ها. خو چې خپو ته دې وګورم که نه نو په ایمان کې غلطېږي کنه یار مې سړی زوړ یار مې نو تا ته پته لګي من خانان خلک یو خو ما کې ګوره دا ډېر عاجزي ده او دا پوندې زه ځکه نه پاکوم که نه چې بیا ما کې داسې یو غرور غوندې راشي نو زه یم خیر دا خپلې داسې چې زما ته پته لګي چې زما دا حیثیت او د هغې نه پس ماله الله پاک دا ګاډي او دا هر څه راکړل نو څه کوو دې روټۍ له ځو روټۍ خو به راماندې وخورم خو دا ګاډي مې خیرن دی یو کس ګورم چې دا راله پاک کړي که نه خبر بچا خبر ته نه وکړه دی ها. دا کو روټه غوډې موږ نه خو کنه یو روټه برابر نه خو په هوټل کې مړه په نو داسې هوټل کې راباندې نن سبا نه لري چې موبایل څنګه آن شي او چې ورته وګورې اله اپر لګېدلې دی داسې هوټل کې راباندې روټۍ هم مړه چې ګوتې نه لري کېدای شي دا مسله نه مې بس وکړې بیا ټیک ده سړی مه راغواړه ګاډي به دې موږ صفا کړو اورې او روټۍ راوړې یاره مې منلې صحیح ده یاران دې ته وایي ده چې په سخته کې په کار راځي کپړه راواله شابه اوس ګوره وته دوی چا مخ کړي تاسو کینې جیل ته بدرولې دل چیک پیک روزي چا مخ کړي کب سخایا فرحانه راش د پکړی جی مال کے پیسے والا یاره ته وایې چې اډر وړې دي پکې وجوړې دي دا یې چنګلې اړه کړې دي کله به تیو باسي ها سیلاب دې پکې یاره جینو دین غیر نه پخېږي کنه دا وګوره سې ځای کړی دي ها دا ځای نه دي دې کې ببل لګي دې کې بل یا کوي دې کې دوه ماډر لګي ته جی پوس به نه کوم په دې کې به وړاندوم اچھا کبان څنګه دي خرشي دي دې خو چې خلک سره بل راځي ګیس په یو شانتي لگاوه ها دام دوړه ګرمه کړې ده دا انا دې ولې دی وړې په دې کې درې چرګان دي دا په ته خوري که زه به خورم که نه دا خلک به خوري اړه مې ورکړی جی اوس پراشي راشي او جی اوس پراشي بس یوه ته واله او او دا یوه دله ورکړه دا ونیسه اوس ته بیغمه شخه مړه منم این خاله شابه ګاډي صفا کول څه ته وایي زما نوم هم ګوهر باچا دی څه په اسانه خو دا باندې روټۍ نه خورم دا اوس اوس سروس سټیشن ته تلم نو ګینټه دوه باغوی سره ما انتظار کوم او دا 1000 روپۍ مې د نیا مېرګانو له بیرې ورکړې خو راته په چت شوې او روټۍ راځه یاران مې وبخور بیا شابه زما زلمو شابه دغه شان یاره ما ته پته ولګېده که نه وی زاړه یاران چې وي دا ځین کړي هستي ما وی چې دا متل چا کمی نو کړی دی خو نه اوس راته پته ولګېده ګوهر باچا چې تا له په ګاډي درکړو موږ یې خدای راکړي بیا به ته زموږ ګاډي صفا کړي که خیري نه نو یا هغه ورځ خدای را نه ولي هغه ورځ بیا قیامت راشي چې زه به ستاسو ګاډي بیا مطلب دا دی که نه پاکومه داسې دعا مه کوه که نه ګوره ظالمو دونه دله یا ما په ایمان کې په پاکستان کې لیدلي نه ګوره خلک دا داسې مسلمان داسې یو خلک په دې سړي باندې خوشحاليږي هاته صفا کوه کنه ګوره ذلیلو داسې ووایه چې زما مطلب دا دی چې یو 3 بارګیني او تاسو راځئ خپل ګاډي پکې مطلب خرڅوئ راخرڅوئ داسې خبره کوي نو ته ماته ته بیا ماله ګاډي نیځې ګوهر باچا دا به مو شي یې صفا ساته بس خو دا راته ووایه کمینه تا سره خو به د لرګي کونټۍ وه وی آی پي کونټۍ کوم ځای نه راله یاره په دوبۍ کې مې یو یار دی اوه عثمان حاجي صاحب په مرزو کې دکان دی هغه سپیشل راکړه وایي دا چا رالیږلې ده تا سره چې دا کومه تور اوږده ژبه ده که نه یا ستاسې ملګري سره که نه تاسو به خدای پاک چرم نه ذلیله کوي ما ته ونیسه ته خو یار نه په ایمان غدار یاره یا تاسو ګوره ما ته پته د نسبنو خلکو را دماغ نه دا ډېر کمزوري دلته نېستې راځه بس پرېږده کنه. غوره خوبي نه راځه پرېږده کنه بس یې کنه راځه. ځو کنه دا څه کار دی هغه کپړه را ورکه راځئ ځئ چې ځو دا څه کار دا ګاډ به دلته ولاړ لږ ورزش او ځې وکړه. نږدې دی او دا شریک پیاده لاړ شي که نه نو لږ اوږې به هم نه شي چې ویډیو داسې ورزش وکړو کنه خو خیره د بوتل نور موږ شو خاصه داسې کار کوي دغه ځای پورې داسې دوه درې چکر ووهه تېز شابه منډه کې ځوانه شابه مینو څه به یاد ساتئ
بس دلته ودرېږه ما ته پته ده خو دیم ذلیله که د خولینم خو داسې بیم بیا ځي لکه شپږ سوه خرو سره چې یو ځای ولاړې به نو خوله کم ده یا ظالم دا خو یخني ده نو دغه په ما باندې خو خوشبیانه ته نه کریزې پشین اسمان بیا راغلی یاره بېزتي راله مه کوه ګاډي را روانې نه ګاډي به دلته ولاړې دغه مخامخ تلل دی ښه ده. فهم نه ټیک ده. 10 روپۍ د لږ عاجزي چې ورکړې که نه نو ډېر خوند کوي ځو راځئ راځئ مایم بسره کې لګول دی یا شبا د جون د قربان شمه ته خواستم د بار موږ لراله کنه زمنګ مې چې کنه په 500 روپے کیلو دی او چې کله راځي کنه نو ستاره لپاره به نور رعایت وي او او شو کیلو وي ما بس شپږ کیلو بس دی شپږ ډېر دي په دا موږ بس ناشته شم کوو غم مکه بیا به راځو د خیره سره کسان روان دي خدای خیر راځي خپل ځان دی راځي دا سره څوک دی څنګه اخي ما که دوکلیمار دي کین ولې السلام علیکم السلام علیکم څنګه دي خیر دي چاتم خلی السلام علیکم ما خو هلته په کرسۍ کتې دې څه بل غف کوم تاسو کین خپل غف لګا دې خو راځي ما خو په کرسۍ کتې یره جی باندې مېلمنو باندې ګرځو دا خو څنګه خپل هوټل دی غون کنه کینه ولګي کینه دې تاسو کینې دواړه تاسو مې کار دی ها تاسو کینه کینې څنګه اخي دا ته ویل کا دا د مخکې اوس وې سبا خورې چاولې ما ولې کنه یاره بس پښتا او ساده وږي سید پوله ولا ته مې چې لیدلې نو او مونږ اکثر د میلو کې ګرځو کنه نه الګه ته باغه شاد دوکلیما سره ناس نه چې کله باغه بیمار او ته به د ودونو کې هغه ډول وو یاره سی به یو کار دی قصب ګریو هر څه کوو او دا دیملا سره یې دا باجی والے دی دا رسوي په شاندارو ته خوله دی خوري شاه ته زما یارانو پر ټوکو کې دا ما دلته هوټل ته راوسته چې خوراک په کې د دومره سپک دته ولی قصب ټوکې دي نه خیر دی خلک بیا پټې کې نو څه مشهور شوی دی لیکچر کې کوي جو دا تاسو کې اسی نه ګوري د دې ډول تبلیغ او د باجی سمدارو کومه ګور ډیر خوشي وي رونق شروع کړی دی ته دې خلاصه چلم کړه پخته کې خو وړي دا دا خو دې ذلیله ده دا غوی په مخ ته وی ایری چن شوی دی او ته ته د مخ پرې پیدا نه دا خرچه سو کوم کوي کوي چې تر دې دونه صفات کې دا خو تشپانی دي یاره ما هو پیجن د قشب ګردي ها دا ته وای دا تاسو نه کوم روزي پاتې شي خلکو لږه کیره کنه تاسو کوم لګی دا کوي سټیم کې چوي صفاتیله کې چوي یاره مو څه د درې ټیمات پاتې څنګه ډېر مو نه نو سپور یوړي نه 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 خو دې نه کی ها ساروی سره او خو نه نو ګړی دې سره نه نو چرګانو ته څه کوي کمینا ما سره جیب کې 200 روپۍ دي او دوی را پسې شو موټر دی واغشتو دا دی واغشتو دوی د پاره یادو وګوره ورور نشته ما بس ټول ور خو سپک کارونه کړی نو د دې قابل دی اسه کار دی تر به خیر 300 روپۍ درکم هغه چاول به دوی ته کېره او هغه به خوري صحیح ده نه نو دغه روجي نو نور کمی ذلیل زه خو تا ته دا کوم کنه پس لوپې ما ته پته لري بل دې کې مال چپه دی راکو خیر تعالی به 300 درکم او دوی ته به ګوره دا غږ نه کې ښه جلدی ورګ د روجي مته دا سي ګن په خوري ظالم که خېټه خراب شي یو شانته بلکه اوار بیږي نو تا وې تو ګوره ابو دې څنګه زم دام په ډیری زه خو هم چې مړ خو بس بس به شي ظالم غرق پکې بیا پسپتال وی ګرځي یره بس ستاسو سره څه کار دی ما سره کوم خبرو کا بس اله روجو غول خو دې بس ما بس څه ادا ته وردا زه ورزم داس کار کوم زه ورزم هغه شي څه بوتل او زه ورته دا وګور چې دا چې دوشانی کنه نو زموږ د ټیم روجم نه پاتې کی ان شاء الله غموزي و زمانه پوری مړي دوکړې واریم د خپل خورم دا ورمغه دې سخینه خدای در کړی دی راته وی دا شروع ولا ورکا چې دا چرګان دا مړزان دا شپیله کوتري نه دا مطلب دا لم والغ وخا دا ټول په پرتای یاره بس الله یې خوشاله کا خو لکه زری راوړی غم کوا ان شاء الله رنگ بری وسخی شي الله خوشاله کا شبا کم دې رنگ خو تاسو نه دا درته ویل کانو زه خو زما لکار مې خو ما ویور غرا یارانو ته مې تاسو کوم درته تور شی وو بس اسکه کو فروټ وو بس خوره کو کاوه چا او کو جمبو یاره یو کار ها سپریدا کینوانو پس وایا خو مو پس ها غاټ غاټ کینوانه والا وې دې سره بس تاسو په تیار راشي کنه ناغي سره مطلب غزرو مې شي خزه سیده ها ځه کینه یو درځلی وره خزه خو یو خبره موره وزه خره لګلیټ را لیټ شم کنه تاسو روټه خوره ماته مګوره ها ده سلام علیکم
دې وخت په تیر کې بیا بس پرې واشي بس پرې دې بس په یاره خو بس ما یم دې په ایمان چې بسم الله په وایا لکه ځان یخ نه دي او زه کم پکې نشته د هوټل دارو چې داسې هدې ذایقه بدلې اوس چې موږ کور کې بغېږو داسې شابلینګي او شپږ قسمه خوند کوي راغله خو ها یاره یاره ذایقې بدلې دي ها کنه نه نه دا خوند پکې دي دا مصالحې زیاتې ورچې دې سره دا ذایقه نه ده دا بدلېږي را بدلېږي اساکي خوند پکې بل او لازم کنه چیز خوراک شروع کړه روزي دغه دوکشن کارو شو جګه تاجي صاحب الله دې خوشاله کا ستاسو ټول دونه مشهور دي کنه اوري چې دنیا وي ځان نه سوي پیکج دې کېدلې په ټیک ټاک باندې په هر ځای باندې یو مسله ده دا دی ویا چې دې ورځ لا خوښ کوم دی ډیر عجیبو کم از کم یاره اوه قسمه اته قسمه خوند وو یو خبر د کوم منګه د هوټل روجه اعلی ده کب اعلی دي ارش اعلی دي چې را کمینه وته څه دې خدای ذلیله که دې ما پې کړو خو دا تاسو چې کومې روجې وخوړې نو دا زموږ د هوټل هغه روجې دي چې کوم کسان نه پاتې شي کوم کسان پکې لا شو وي بیا موږ باټي ته غوزار کو پاکې سپي خولې ووي چرګان پکې خولې ووي موږ کورې پکې خولې ووي د زنګ خوند مې هم کړي او یاره جی د اخیري ورځ مې کوم واغسته کنه په دې کې زنګ خوند و ډېر بېکار و ما هغه عقل خراب کو نه نو دا ستا هغه ملګري موږ ته کوم پاتې شوي روجې هغه وې دوی له ورکه دا ته وایه چې زموږ هغه ملګري هغه دلا له دوسي شو هغه د کنه چې لګي شان روجې وخوړې هغه یې وته ورشه یشتاپه ودا ورشه چې پری راځه خان چې کوم خوراکونه خو به کوې که نه دوشه ay mai ko ni pwede ¡Hola, Carlos!